زما نوم رفیع الله د کونړ ولایت مرکز د تیشې د کلي اوسېدونکی یم. په پوځ کې وم، په ملي اردو کې مین والا یم، په فاریاب ولایت غورماچ ولسوالۍ کې. زه سهار د پوستې نه کنډک ته راښکته کېدلم. په دغه ورځ زموږ نوکریوالي وه. پوستې نه کنډک ته راښکته کېدلم. بېرته چې له کنډکه پوستې ته کتلم، لاره کې مین و. په لاره کې په مین باندې برابر شوم، پیاده وم او لاره کې مین ووالم. چې کله زه بیا 400 بستر ته راوړلم او ویې ویل چې یاره 400 بستر کې کېدای شي د دې علاج وشي. هلته چې رالم بیا یې له ما نه دواړه پښې کټ کړلې. دا مستریتوب خو زما د مخکې نه زده و، خو زه چې کله بېرته د کور ته راغلم او د دې معیوبتوب په حالاتو کې ما بېرته مستریتوب ته لاس واچو، نو په دې خاطر باندې ځکه چې زه دلته ډېر خپل معیوبین رونه ګورم، ډېر داسې نور خلک ګورم که نه چې هغوی مثلا یوه ځله له لاسه ورکړي خو هغوی کوشش نه کوي او خپل مورال یې ضعیفه شوی دی په دې خاطر باندې، نو هغوی لاس غځوي، یو ته لاس نیسي، بل ته لاس نیسي. او زه د الله پاک نه په دې باندې ډېر راضي یم چې زه دونه خپله هله ځله کوم چې ځان ته یو 5 روپۍ نفقه پیدا کړم او چا ته لاس ونه نیسم. زما خو 15 اولادونه دي، 4 مې لورګانې دي او یو مې زوی دی. خو په اولادونو کې زما اولادونه واړه دي، تر اوسه لا 7 کلنۍ ته نه دي رسېدلي او مکتب کې مې نه دي داخل کړي. نو مکتب ته نیت مې دی څه کالې له خیره مکتب کې داخل کړم. یو بس روجان هغه د خپل ژوند په مخې ته وړو دغو نه کوو چې زمونږ په کار وشي. داسې زیات نشته دی، کاروبارونه نشته دی، اوس حالات دغه شانه دي، هېڅ داسې د خوښې کار نه دی چې سړی خو ځان هم پرې مصروفه کړی دی. هغه زمونږ خپله ماته ګوډه پې کوو، نو چا ویلې کله سپور او کله لمده، دغه پې کوو وروره. باید انسان خپل کوشش وکړي او د الله له درباره یې وغواړي. که نور څه وس نه کېږي نو د هغه د الله د درباره خو غوښتلی شي او باید خپله هله ځله وکړي، خپله کوشش وکړي، خپله داسې یو کسب زده کړي چې په هغې باندې دوی ټول د خپل کار په ورځنی روان شي. داسې نه چې دا یو ته لاس نیسي یا بل ته لاس نیسي، یا په باران او یا په خټو کې او دا په دې ځمکه باندې سولېږي. نو که د یو انسان له مخې نه دا همداسې بې پیسو یا بې دغه لاړې او خفه لاړلې، په هغې انسان باندې هم لعنت ویل کېږي او په ده خو لعنت دی، ځکه چې دا د الله د دربار نه غواړي او د انسان له درباره یې غواړي. زه خو په صلح کې ژوند غواړم. زه غواړم چې افغانستان الله پاک جوړ شي او دغه شان هلکان دغه چې دي دغه سبا د دې ملک راتلونکي شي، یو ښه انجینران، یو په دې ملک کې ښه ډاکټران. نو که په خپل ملک کې زما داسې ډاکټران وی، نن به زما دواړه خپې کټ نه وی. زمونږ په ملک کې داسې ډاکټران دي چې هغه بس خالي د مخې نه شی لرې کوي. پوه شوې؟ که زمونږ په ملک کې دغه شانه سواد ډېر وی او پوهه خلک وی که نه، نن به زمونږ په ملک کې زما به دا حال نه وی، دا خو به زما نه کټ کېدلی. د افغانستان راتلونکي ته خو دونه هیلې لرم چې بې حده زیاتې، خو دومره به درته ویم هله به زه د افغانستان په افغانستان خوشحاله شم چې زه کله وګورم په صلح کې زما ورونه، زما بچي، زما خپل خپلوان، زما ورورونه هغه مکتب ته روان وي او بکسې شاته اچولي او خپل مکتب ته په صلح کې لاړ شي. په صلح کې نه د بم ویره او نه د دشمن ویره او نه بل څه، او دوی مکتب ته لاړ شي او بېرته له مکتبه راشي.